الله الرحمن الرحیم ګورئ نو ګایز راځو چې د په ټیبل باندې خبرې کوو او ټیبل چې دی ټیبل کې مو چې دی سټارټ مو اغستی دی او ټیبل چې دی څه خبرې مو کړي دي بعضې ابتدایي چې ټیبل به سره کوم دغه کوو جوړو خو دغلته یو آپشن کار نه کوي کانورټ ټیکسټ ټو ټیبل کار نه کوي دا به څنګه فالو د دې لپاره به تاسو راځئ او یو ځل به چې دی رایټینګ کوئ فار ایگزامپل زه رالم او دې ځای کې ما یو لیکنه وکړله دا به چې د شپ باندې به ګوته کېدی 9 به ووهئ او بیا به شپ باندې ګوته کېدی 0 به ووهئ هملته شپ باندې به ګوته ږدئ همداسې به یې نه شي کولی دا ما جوړ کړو لکه نه داسې وګورئ نو تاسو به راشي او دا به ټول انتخاب کې ورته دغه ټیبل چې دغه ټیکس چې تا ولیکلو دا متن دا راته ټیبل ته واړوه نو انتخاب به یې کې او را به شي دلته او دې ځای کې وګوره دې کار شروع کړلو نو کانورټ ټیکس ټو ټیبل دا ټیکس په ټیبل ته واړوو په دې باندې کلیک وکړئ او هغې نه پس د کوم ځای کې کامه نه ورته یم چېرته چې د پاراګراف راوړی دی هماغه راته راکړه اوکې پې پریس کړه ګوره ما ته دا جوړ کړلو بعضې وختونو کې یو کس یو اشتباه سره داسې کړي دي دلته لیکلي فار ایگزامپل نیم فادر نیم داسې لیکلی دی او فار ایگزامپل سیلري داسې لیکلی دی او فار ایگزامپل فون یې لیکلی دی نو اوس ته وایې که نه چې د دې ما ته څه وکړه دا لږ شانتی یعنې د دې دغه یعنې ډېر متن دې لیکلی دی خو د دې لپاره به اوس څنګه ته کې چې دا باید څنګه شي یعنې دغه یعنې جدا ټیبل باید دا جوړ شي موږ ته د دې نو د دې لپاره به ته داسې وکړي چې دا به ټول داسې انتخاب به یې کړي او هغې نه پس به بیا لاړ شي دلته به انزرټ ته لاړ شي او بس دې ځای کې به چې دی ورته یم ټیکسټ کنورټ ټیکسټ ټیبل دی اوس تا تیشی والی ټیپ دی والی که ټیپ دی والی راشي اوکې که وګورې هغه ټیپ یې درته برابر کړل داسې هر ځای کې چې کوم ټیپ تا برابر کړی دی هغه یې درته برابر کړلو نو ګورې دا موږ ته دې ځای کې یو ټیبل جوړ کړلو نو تاسو په دې شکل باندې هم دلته کولی شئ یعنې د ټیبل مربوطه که چېرته همداسې د متن لیکلی وي او ته غواړې ټیبل ته واړې نو دې ځینې استفاده کولی شي بیا راځم دا ټول مې انتخاب کړو ټول مې ډیلیټ کړلو بله خبره ورپسې بیا راځم دې ځای کې دلته موږ سره ایکسل سپریډ شیټ دی ایکسل سپریډ شیټ دلته فار ایگزامپل زه یو ځای کې مطلب یعنې کارمند یم خو دې ځای کې موږ ته څه پکار دی ما نه راپور غوښتل کېږي راپور مطلب دا دی چې یو منشیګرات یا هر څه دغه چې اوسېږي ته ورته چې دی زما د نه تاسو ګورئ اوس هم پوه کومه زما د فار ایگزامپل چې دی شپږ میاشتو فار ایگزامپل حسابي په لاندې ډول ده نو دلته مې ټیکس ولیکه صحیح دی زه دلته راځم او د دې حساب به سره کوم په اسانۍ سره کوئ زه داسې کوم چې اکسل دلته خلاصوم په ورډ پروګرام کې اکسل خلاصوم او اکسل پروګرام د اکسلنس نه اخیستل شوی دی او واقعا چې خوندور شي نه کارونه ترسره کوي موږ هلته کالکولیشن کولی شو اصلا کالکولیشن وایي محاسبې ته ویل کېږي که چېرته یو کس مطلب په اکسل مکمل پوه شي نو د ژوند ډېر چارې پې اسانولی شي نو دلته او ډېر په ادارو کې چې ډېر استعمالیږي اکسل هم استعمالیږي تاسو په ورډ پروګرام کې به اکسل څنګه خلاصوئ دلته به راشي اکسل سپریډ شیټ باندې به کلیک وکړئ داسې او هغې نه پس وګورئ موږ ته اکسل ښکاره شو دلته به ته راشي او ته به دلته اوس ولیکه فار ایگزامپل دلته رالم او ورته مې ومې لیکه چې په پښتو کې لیکئ په انګلیسي کې لیکئ دلته مې ولیکه چې په انګلیسي به یې ولیکمه فار ایگزامپل چې دی نیم دا مې ولیکه سیلري یا دغه نیم نه لیکم بلکې دغه لیکم دلته دا مې د حمل میاشت شوله او دا صبر شلو او یا که داسې وکړو دا به څو چې داسې وکړم دغې ته به یې واړومه پښتو سټایل کې به یې ولیکو داسې او دلته فار ایگزامپل چې دی جوزا سلطان اسد او سنبله ان د پریکټیکل مثالونو ته ډېر دغه پام کوئ ښه ځکه دې کې اوس د دې دا چې ما جوړ کړلو د دې کې چې دی دې کې ما څه مصرف کړی دی دلته دا ټول مې دومره انتخاب کړلو داسې او دې ته رالم دلته چې دی باډر مې ورکړه زه ګوره اصلا په اکسل پروګرام کې لګیم ښه تاسو له پکته مثال در کومه او دا په منځ کې که راته داسې او را به شم داسې وکړم ورته یم ټوټل موږ ته دغه ذکر وکاږه دې ځای کې دا راته ټوټل کا او دلته به چې دی یو فارموله ورته ولیکم فار ایگزامپل چې دی ورته یم چې دی د ټوله
حسابي فور ایگزامپل دلته به یو فارموله اپلای کوم او فارموله به داسې وي چې ورته از ایکول اس یو سم کو شروع او د دې کې چې څومره د حمل او صور چې دی دا ټول ماته دلته راوکاږه انټر دا به یو کار به داسې وکړي بل خبره دا ده چې زه ورته دا دلته چې دی په دې اخري خانه کې جمع کړه فور ایگزامپل د حمل کې چې دی تا چې دی فور ایگزامپل دومره روپۍ دومره چې دی د دې مختلف معاشات دلته دغه کړي دي نو دیزه پورې دلته تا د داسې څو ورځې چې که نه به ته ورکړې ما خو خیر لږې ورکړي ته نور هم ورکولی شي دا بکسه دغه دی او زه داسې کوم چې دی دیزه کې ماته څه راوکاږه د حمل یوازې مصرف دلته خو ټول راوځي که نه دلته یې د حمل راوکاږه نو د دې لپاره به یو کلیک وکړم دلته وګورئ دیزه کې دا موږ سره د حمل شلو دیزه کې لږ شانته زه اضافه والی راولم چې دا باید دا نور ورسره جمع نه شي دې کې دا دومره جمع کوم حالا که ته چیرته یې اوسه پورې ته دا سکرین نه پټېږي ښه دلته وګورئ داسې به ولیکئ اوس وګورئ چې تاسو لیکئ د 100 پیسې وګورئ خپله جمع کېږي داسې که نه نو اصلا چې دی څومره مصرف هم چې کولو په هر ځای کې هم کولو دا خود به خوده په هره میاشت کې فور ایگزامپل سرطان کې تا دومره مصرف کړی دی په سنبله کې د یو مطلب دلته د دومره مصرف کړی دی دا وګورئ نو دا یو جدول جوړ شي صحیح دی په دې ترتیب باندې دا نو حمل ثور چې څومره مصرف ته کول ټول خو به خو دلته جمع کېږي ټوله حسابي دا ده د هر یو میاشتې مې دلته جدا جدا راویستله په کته اکسل کې لږ سوچ پکار دی نو هغه مې چې ترسره کړله وګورئ دا هر څه برابر د باندې کلیک وکړه نو وګورئ موږ سره تیار جوړ هر څه ټیبل لا سره جوړ دی نو موږ دلته په اسانۍ سره کولی شو چې په ورډ پروګرام کې اکسل خلاص کړو او اکسل ډېر خوندور پروګرام دی موږ ته داسې څومره کالکولیشن هم اوس راځه که وایې چې نه اوس زه لږ نور هم اضافه کوم د جوزا کې مې نن مصرف کړی دی جوزا کې به څنګه مصرف اضافه کوي ډبل کلیک په پې وکئ تاسو وګورئ ها راشي اوس ولیکه چې هر څومره مصرف کې هماغه یو خبره ده د باندې ته نه کلیک وکړه بېرته ور راوځه ترېنه هلته یې جمع کړلی چې کله کوم دا اوس مطلب د هغه حساب ورکوي که نه نو په دې ترتیب باندې دی پوه شئ انشاءالله بل لازمه بیا چې دی ټیبل کې چې دی بل موږ سره کویک دی کویک ټیبل چې دی اصل مایکروسافټ افیس مایکروسافټ کمپنی موږ ته برابر کړي دي تیار جوړ کړي دي دا موږ ته خو دا چې دی اصلا د کوم یو نه تاسو استفاده کوئ صرف یې ګورئ دلته چې موږ سره مختلف قسم دغه ټیبلز دي دا هغوی تیار جوړ کړي دي ستاسو په کار دی یو جنتري په شکل په کار دی بس سمپل کلیک وکړئ او دلته راشي وګورئ منډے ټیوزډے وینسډے دا شی نه چې ټول عین ورځ هم شته دی پکې ته تغیرات هم پکې راوستلی شي فور ایگزامپل وګورئ یعنې دا جدول چې دی اصلا چې دی ستاسو یعنې کنټرول لاندې دی ټي شي چې پکې لیکي کې لیکلی شي بس سمپل هغې تیار جوړ کړی دی پکې تاسو پکې لیکل وکړئ نو دی په دې ترتیب باندې یعنې مطلب چې دی هغه کویک ټیبلز دي دې کې نور څه دلته نشته دا مې ټول تشریح کړي دي صحیح دی د ټیبل په دای کې ډیر زیات کار وکړي راځم د دې پراپرټي ته راځم یی مطلب چې د فارمټ ته راځم یی لیاوټ دا مې ټول هر سره واغسته او ډیلیټ مې کړل راځم سر نه یو بل ټیبل جوړوم فور ایگزامپل دغه ټیبل مې جوړ کړل کله چې د ټیبل جوړ کړلو دا ګوري په دغه خانه باندې کلیک وکړئ داسې غټولی هم شي داسې مړلی شي کوم طرف ته یې کولی شي داسې که چېرته ته وایې چې دا داسې نه شي مړلی نو دې ځای نه هم کولی شي ګوره دلته به لاړ شي د دې ځای نه او دا داسې دلته چې دی په دې باندې دلته چې کلیک وکړي که نه دیزي او بل چې دی دا داسې ګوره دا رقم یې مړلی شي که نه یې داسې هم کولی شي دلته ودرېږئ داسې هم کولی شي خو د ټیبل دغه د دې کې بعضې وختونو کې معمولي خبره به بیا پکې بند به پاتې نه شي کش کولی یو طرف او بل طرف نو بیا به دې ورته زړه تنګ اوسېږي نو د دې ځای نه به یې کولی شي نو که بیا وړوکی کولی شي غټولی هم شي دا رقم دغه کولی شي بله خبره په دې کې چې کله تاسو ګورئ چې زه کله دلته کلیک وکړم ګورئ موږ سره ټیب دلته شته دی لیاوټ او ډیزاین نشته دی بلکې چې ته د ټیبل باندې کلیک وکړي یا بل ټیبل جوړ کړي یا رسم یې کړي تا دپاره به دا دلته ښکاره شي لومړی ډیزاین دی ډیزاین د دې ټیبل ډیزاین به موږ ته برابرېږي دې لپاره چې زه دغه دا تاسو ته وښیم ټیبل سټایلز آپشنز دي د دې نه مخکې تاسو به دلته راسئ ټیبل سټایلز ته لاړ شئ او په دغه نقطه باندې ورته کلیک وکړئ او دلته وګورئ دا موږ سره سټایلز دي ډفرنٹ کاینډز اف سټایلز وی هاف دی هیر ګایز دلته وګورئ مختلف قسمه دغه دي ته راشئ دلته په یو باندې کلیک وکړه فور ایگزامپل دا مې راواغستل یا دې دا راواغستل یو جدول دې جوړ کړلو خو په دې جدول کې چې دی دغه وګورئ لومړی رو وګورئ دا بره کالم لومړی دغه رول وګورئ ورپسې دوهم اول کالم وګورئ دا تاسو وایئ چې مې راکړه د دې په ډیزاین کې تاسو خبرې کوئ لکه نو راشئ ورته ما ته هیډر رو مه راکوئ پام مو شته دی داسې دا به هیډر رو موږ ته نه راکوئ یعنې مطلب دغه هیډر رو چې دی دا لومړی رو چې دی دا راته داسې مه راکوه ټوټل دې راکړه ټوټلی
او چې د برند دی ته ویل کېږي ها د برند ټوټلز دغه ډیزاین دی ښه دومره نه امپورټنټ نه دی که لومړی کالم یې چې مې راکوم نه یې به درکړي لاس کالم هم راکړه ها وروستنی کالم ښایي راته لاس معنی وروستنی او کوې نه برانډډ کالمز داسې یو دا یو رقم بل بل رقم په او بس کوم سټایل دی بل تغیرولو راشي دلته بس کلیک پې وکړه داسې او کوې چې دا راته کلیر که نو کلیر کوي به درته فهم مشته دی داسې زه بیرته کنټرول زیډ کوم بیرته خپل حالت ته راوړم نه زه داسې کوم ورته یم دغه خانې څه دي یا دا لومړني خانې د دې د رنګ ورته چینج کا په دې باندې به کلیک وکړي او دلته وګورئ ها فار ایگزامپل دې ته مې داسې کالر ورکړی بله چې دی دا ټول مې انتخاب کړه داسې او دلته به لاړ شم او دې ځای کې چې دی زه به دې ته یو ټیبل هم دا دغه بارډر به ورته ورکړم بیا راځم دا په کتې ګورې ما یو کالر ورکړه صحیح دی دغه ځای ته څه دی فار ایگزامپل په دغه یې دا رقم دې خانو ته هم رنګ ورکوم نو ګورئ چې کله ستاسو کوم یو رنګ ورته چینج کوئ را چینج کوئ نه د دې نه استفاده کوئ بل که چېرته تاسو به دا د بارډر سټایلونه څه دي دا خو نری بارډر دی زما ډبل بارډر پکار دی نو تاسو ګورئ بارډر سټایل دلته راشي مختلف سټایلونه هم پکې شته دی تاسو پکې یو بارډر راواخلئ فار ایگزامپل دا دې راواخیستله او هغې نه پس چې راواغسئ داسې ډرا کولی شي ګورئ په دې رقم باندې ها داسې همداسې رقم چې دلته جوړ کړی په دغه رنګینه پرنټر باندې چاپ کوي همداسې رنګینه به چاپ کېږي بل او پرنټر ته هغه وروسته بیا ویو تاسو له فایل په نوم دی کې بیا پرنټر چې څنګه چاپ وکړو هلته درته ویم دلته ګورئ ښه دلته بیا یو بل فار ایگزامپل دغه مې راواغېستلو دا هم پې داسې ها نو دا سمپل تا دې ته چې دی پوینټر اصلا ویل کېږي نو یو دانه داسې راغلی بس هغه دغې برابروئ بله پکې چې دی که چېرته دا سیز نور هم غټول غواړئ نو دا سیز راواخلئ نو کلیک پې کوئ داسې نو بارډر دی دا د بارډر سټایل دی خلاص کوم هسې بارډر تاسو غواړئ صحیح دی او که چېرته دې بارډر ته بیا کالر غواړئ چې بدله کړي سور کالر ورته ورکوئ نو ګورئ په دغې باندې کلیک کوئ او چې دی تاسو دا په سور کالر راغلی داسې نو هر یو رنګ چې دغه بدلوي ورته دا کوم دې ځای نه استفاده کوي او کوی چې بیرته خپل حالت ته راوله نو د دې ځای نه هم دلته ګورئ په دې باندې کلیک وکړه خپل حالت ته بیرته راغلی او دا مې درته ویلي که نه مې دي ویلي دا مې ویلي درته ځکه چې دا هلته مې درته ویله او بل چې دی دا بارډر پوینټر دی هماغه کم رنګ چې تا مخکې چې ما راغستی دغه د قلم ته ویل کېږي خلاص دا قلم چې کوم څه مطلب ستا په کار وي هغه راغستلی شي یعنې دا سټایل نه بلکې هلته سټایل ورته برابر کا او دا پسې راواخله بیا به هلته ته کار کوي دې کې خو ستونزه نشته دی که نه دا ایزي وه ښه دا اسانه دی ځکه دا یوازې بارډر دی بلکې لیاوټ ته لاړ شئ لیاوټ کې موږ سره څه کېږي لومړی سلیکټ دی سلیکټ موږ ته انتخاب کوي داسې موږ انتخابولی شو ولې زه دلته ولاړ یم او دا کوم ځای کې چې ما خان لیکلی دی همدې ځای کې زه ولاړ یم ورته یم داسې وکړه دا راته څه وکړه سلیکټ کړه ورته یم دا سل سلیکټ کړه ګورې سل انتخاب کړه که نه سل مه انتخابوه کالن انتخاب کړه ګورې دی موږ ته کالن انتخاب کړلو نه داسې وکړه چې دا رو راته انتخاب کړه نو راشي سلیکټ رو باندې کلیک وکړه او که چېرته وی نه رو هم راته مه سلیکټ کوه ټول ټیبل سلیکټ ټیبل ګوره ټیبل باندې کلیک وکړه ټول ټیبل انتخاب کړه او دغه اپشن به د څه لپاره استعمالیږي دا به د مووینګ دپاره بله ورځ مې ته ویله که نه داسې د یو ځای نه بل ځای ته چې تاسو موف کوئ که نه وړی راوړی د دې لپاره استعمالیږي بل چې دی ویو ګریډ لاینس دا مې بله ورځ هم تاسو له مثال درکړله که یاد ته مو راځي لکه د دې دلته بې ضرته د دې جدا مثال درکړم دلته رالم فار ایگزامپل او یو ټیبل مې رسم کړو ټیبل به راواخلئ داسې ټیبل مو چې کله ډرا کړلو اوس تاسو وګورئ ښه چې کله تاسو وایئ چې د دې ماته ګریډ کې یاد شي دغه ځای کې مې درته د دې خبره کړې وه چې دلته لاړ شي او تاسو دا وګورئ ویو ګریډ لاینس دې ځای کې یا تاسو چې دی بعضې وختونو کې دا برش راواخلئ که نه لکه دلته وګورئ د لیاوټ ته رالم او لیاوټ کې دا اریسر دی تخته پاک دی مطلب خلاص دا به راواخلئ داسې یو څه پې پاکولی شي صحیح دی خو تاسو څه دي دې کې بیا تاسو له ګریډ لاینس لکه څنګه زه رالم ورته یم داسې وکړه چې ماته دا فقط یې دغه یې کړه ګریډ لاینس ماته وښیه نو دلته لاړ شي ګورئ دې باندې چې کله کلیک وکړم دلته دا ګریډ لاینس معلومیږي درته نه معلومیږي هماغه دی که نه
دغه معمولی خو دا چاپ کیږي نه پرنټبل نه دی ګورئ ښه دا نه چاپ کیږي خو په کتې تاسو دغه لاره ښیي چې دې ځای کې یو کرښه وه او دا پاکه شوې ده یو باډر و مطلب داسې دغه ګریډ دې ته ویو ګریډ لاینس ویل کیږي که راشئ په دې باندې کلیک وکړئ او دا به اوس درته نه ښیي داسې ګوره که چک ورته واچي درته به یې ښیي خو ولې چاپ کیږي نه مه ورخطا کیږي که وایې چې سوچ دا هم راته ونه ښیي دا سوچ ورک شي نو د ویو ګریډ لاینس نه چک لرې کړي درته به ختم شي داسې بل پراپرټیز دي پراپرټیز چې دی دغه ټیبل چې تا رسم کړی دی دا د متن کې کوم ځای کې غواړې ښي طرف ته منځ کې غواړې یا مطلب چې دی ګر چاپېره سره کمې غواړې ښي نه چپ طرف ته چپ نه خو ولې د دې مشکل دلته هم چې دی د دې ځای نه نه شي بلکې دا همداسې موږ حل کولی شو خلاص که ضرورت شو دلته ورته راتللی شي د دې ځای نه جوړولی شي بل یو خو داسې و چې موږ دا رقم ټیبل جوړولی صحیح دی خو ولې زه ویم چې ته داسې یو ټیبل جوړوم چې هغه دې رقم یې زه نشم کولی نو ته به دا راواخلې ډرا معنا رسم که ټیبل یو ټیبل دلته راشه او دې ځای کې بیا رسم که پر اګزامپل داسې دا چې دی بیا موږ مینولي په دې رقم باندې داسې کولی شو ون بای ون داسې نو کله چې یو ټیبل رسموي اخر دا رقم ټیبل یې موږ هلته نه شوي کولی نو کولی هم شولې خو ولې په سختۍ کولی شو نو په اسانۍ سره یې دلته بیا دا رقم کولی شي او دغه یو خط رانه غلط شلو د دې لپاره به اریسر راواخلئ تخته پاک ولګي او یو کلیک پې کوئ داسې ګورئ هغه څه چې پاتې کېږي هغې ته مه ورخه تاسو له ما مخکې ویل هغه ګریډ لاینس دی ښه او ګریډ لاینس چې دی دا په کتې هغه لامزې موږ ته وښودلو که وایې چې څه چې ورک شي بس دې نه چک لرې که هم درته به ختمېږي مشکل نشته دی داسې دا راواخله او بس یو دانه باندې کلیک کوه چې کوم یو ته ختمې که نه اوس وګورې دا رقم یعنې ګریډ لاینس دی بس ورته مې راته ښیي هغه نه ښیي دې لپاره دا یوز کېږي دا یې موږ سره اریسر دی بس فکر درته یو